السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې په خپل موبایل باندې دارکن ته ښایسته او خوندور ډیزاین ولګوئ، نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل مې دارکن ته ښایسته او خوندور کړئ او دارکن ته ښایسته ډیزاین په ولګوئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو کله چې موږ دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ، د هغه کې موږ تاسو راسئ په دا ډاټ نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې موږ دوستانو تاسو په ډاټ نشان باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو پریسیټ ورکولی شئ. که تاسو غواړئ چې هر کوم څه ډیزاین ورکړئ، هغه ټوټل سیټینګ دلته تاسو کولی شئ. د هغه کوم دوستانو تاسو به لاندې راسئ. کله چې موږ دوستانو تاسو لاندې راسئ، په لینګویج کې تاسو کولی شئ چې د دغه زبان وربدل کړئ. نو په کیپچر کې وګورئ دوستانو تاسو کولی شئ چې د دغه کیپچر وربدل کړئ. که تاسو غواړئ چې د دغه تصویر وربدل کړئ، هغه دلته تاسو تصویر وربدلولی شئ او دلته دوستانو تاسو هغه ایډیټینګ کولی شئ. دلته دوستانو تاسو سکرین شاټ ځینې اخیستلی شئ او دلته دوستانو تاسو ریکارډینګ هم کولی شئ. د هغه رقم که تاسو غواړئ چې د دغه کلرونه وربدل کړئ، کلرونه دلته تاسو وربدلولی شئ. یعنې ټوټل سیټینګ یې دلته تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. که تاسو غواړئ چې دا دې ساده وي، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. که تاسو غواړئ چې دا دې کلرفوله وي، نو تاسو به دغه اون کړئ، دغه اپشن په خپل موبایل کې. د هغه رقم به دوستانو بیا تاسو راسئ، په خپل موبایل کې به سیټ والپیپر ووایي. کله چې موږ دوستانو تاسو په خپل موبایل کې سیټ والپیپر ووایي، د هغه رقم بیا دلته تاسو راسئ، په سیټ والپیپر باندې به کلیک وکړئ او دلته به دوی تاسو ته دوه اپشن درکړي. که چېرې تاسو هوم سکرین ووایي، دا به خالص تاسو د موبایل په سکرین ولاړ وي. که چېرې تاسو هوم اینډ لاک سکرین ووایي، دا به بیا ستاسو د موبایل په لاک سکرین او په هوم سکرین دواړو باندې ولاړ وي. نو ګوره دوستانو زه هوم اینډ لاک سکرین ومه، د هغه رقم هغه ما دواړه ووالو. اوس به دغه زما د موبایل په سکرین باندې درېدلی وي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې خپل موبایل ډیزاین مې دارکن ته ښایسته کړئ او دارکن ته ښایسته ډیزاین د خپل موبایل په سکرین باندې ودروئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دارکن ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.